زړه مې بایللی ښه ده، یار رانه تللی ښه ده، ژوند بې سکونه تېر ده، ژوند مې ترنګلی ښه ده، رنګ مې له ورایه ژیړ ده، رنګ مې داغلی ښه ده، شونډې مې وچې ښکاري، زړه مې خوړلی ښه ده. شونډې مې وچې ښکاري، زړه مې خوړلی ښه ده، زه ورته وژاړمه یاد دې ساتلی ښه ده، اوس ترېنه زړه صبر ده، بېلتون منلی ښه ده، وصال له ژوند خوشحاله ځان مې ساتلی ښه ده. ته څه خبر یې زه خو مرم درپسې په صحراګانو سر یم، ځم درپسې د بېلتانه د اور تاب نه لرمه، یاره راوکړه غږ درځم درپسې. ته څه خبر یې زه خو مرم درپسې په صحراګانو سر یم، ځم درپسې د بېلتانه د اور تاب نه لرمه، یاره راوکړه غږ درځم درپسې، بې تا د ژوند کولو چل نه راځي، مړ دې کړم غم درپسې. بې تا د ژوند کولو چل نه راځي، مړ دې کړم غم درپسې، یو ځل راوګوره چې زړه صبر شي، بیا چې څه وایې زه منم درپسې. یو ځل راوګوره چې زړه صبر شي، بیا چې څه وایې زه منم درپسې، وصاله ژوند ته خو مې نه رسیږي، په غزل کرښې توروم درپسې. یو بل شعر هم ده چې ته دې زړه مه خوره خدای به هر څه سم کړي، ته دې زړه مه خوره خدای به هر څه سم کړي، د رابطې یاران به هم پیدا شي، او کله دې جیب ته چې پیسې راغللې ها د پیسې یاران به هم پیدا شي، او چې دې په سخت حالات کې هم پرېږدي داسې نږدې یاران به هم پیدا شي، او چې په تا ننګ وکړي غیرت وکړي بیا د دې صحنې یاران به هم پیدا شي، او چې مطلب پوره شي خپله بیا ځي د مخخې یاران به هم پیدا شي، درته به ووایي چې ورور مې یې ته د دې وعدې یاران به هم پیدا شي، او وصاله جار قربان به هم ډېر واورې د دې جملې یاران به هم پیدا شي. اخر کې یو دوه بیته دي بخښنې سره چې ناوخت هم ده. ملامت نه دي چې جنګونه کوي شخړې کوي، حالات یې ښه نه د مخونه یې خبرې کوي، او دوی مونږ نشي زغمی دا حالات یې کله خوښ دی، نړۍ مو ماته ده اوس خود دغه غندنې کوي، او چې په سرحد باندې د څو ټکانو زور نه لري ګاونډی بیا هم ولې دومره تېروتنې کوي. السلام علیکم. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 شپږ 48 140 پته کابل ارزان قیمت د دویمې او محبس څلور لارې ترمنځ د خوست منگل ټاور شاته وصال ښوونیز مرکز.